سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې مخکې ویډیو زموږ د یو څه تخنیکي ستونزو د وجې خرابه شوې وه، نو ومې غوښتل چې تاسو ته یې دوباره ریکارډ کوم. نو راځئ له موږ سره پاتې شئ ځو سیسټم ته، او هغه ملګري چې نوي راغلي دي نو هغه دا ویډیوګانې هم وګوري تر څو په دې ویډیو یې سر زر خلاص شي. سبسکرایب لایکس مه هېروئ تر څو موږ ته معلومات وشي چې موږ څه څومره نفوس دی، او انشاءالله راتلونکې ویډیوګانې به ستاسې څارنې لاندې. زنګ ټلی هم مه هېروئ. ځو سیسټم ته. ښه، یو ملګري پوښتنه کړې وه کله چې د سرچ بار کې لیکنه وی کوله رازوم یې کوي موږ ته تر څو موږ بهتره څنګه شو پوه شو. نو زه به دا تاسو ته رازوم کوم تر څو تاسو ته دقیق ښکاره شي. ښه، لومړی مخکې د دې نه چې اکاونټ جوړ کړو، لومړی په دې باندې یو څو کشورونو باندې خبرې کوو چې پرې غږېږو تر څو یعنې څنګه کولی شو په مختلفو کشورو کې په مختلف ډول باندې اکاونټ خلاص کړو د امازون، یا هلته کاروبار وکړو. مثال یو نفر دی په افغانستان کې دی یا پاکستان کې ناست دی، غواړي په امریکا، سپین، کاناډا یا یوکې کې مطلب دوبۍ وغیره، جرمني یا اروپایي بل کوم کشور کې اکاونټ خلاص کړي، او څنګه یې خلاص کړي کومه ترتیب باندې. نو غواړم لومړی په دې باندې وغږېږو، بیا راځو عملي کار ته چې اکاونټ څنګه خلاصېږي، نو بیا هغه کوو. ښه، مثال زه غواړم یو اکاونټ بل خلاص کړم په امریکا کې، نو زه به لیکم چې امازون سیلر اکاونټ ډاټ یو اس ای. مثال په دې باندې ورننوځم او چې به کوم اکاونټ به خلاصوم. مثال که یو نفر وغواړي په دغه کې مثال په کاناډا کې اکاونټ خلاص کړي، هغه کولی شي پاسورډ چې ورکړي امازون سیلر اکاونټ ډاټ سی ای ورکړي، صحیح ده، په کاناډا کې خلاصوي. که یو نفر وغواړي چې مثال په مکسیکو کې خلاص کړي، هلته به لیکي یعنې همغه شکل دی، امازون سیلر اکاونټ ډاټ، دلته مې یو آر پرېښی دی، سیلر صحیح شوس. ښه، امازون سیلر اکاونټ ډاټ پاسورډ بیا چې ورکوو، مثال ډومین کوم ډاټ ام ایکس. په دې باندې موږ کولی شو په مکسیکو کې اکاونټ خلاص کړو. خو ولې دلته یو پوښتنه ده دلته پیدا کېږي چې مثال که په امریکا کې یو کس وغواړي اکاونټ خلاص کړي، هغه کولی شي چې مثال په کاناډا او مکسیکو کې سټور یعنې په څنګ کې ولري. متوجه یاستئ زه څه وایم؟ یعنې که چېرته وغواړي په کاناډا کې اکاونټ خلاص کړي د امازون، نو په همغه یو اکاونټ کې تاسو ته 2 سټورونه نور درکوي، یعنې ټوټل 3 سټوره، نو 2 سټورونه نور درکوي، یو د امریکې درکوي بل د مکسیکو درکوي. که په مکسیکو کې خلاص کړي هم د امریکې هم د کاناډا درکوي، که په امریکا کې خلاص کړي هم د مکسیکو هم د کاناډا درکوي. یعنې اړینه او مهمه نه ده چې ته په بیل بیل کشور په دغه 3 په نښه شوي کوم هیوادونه چې تاسو ته ښیم، مهمه نه ده چې په دغه کې تاسو بیل بیل هیواد کې اکاونټ خلاص کړئ. په یو هیواد کې خلاص کړئ، دغه 3 هیوادونه ستا په کنټرول کې کېږي. کولی شي دغه پکې خرڅ کړئ، مال پکې خرڅ کړئ، مثال 3 پلیټه یا 4 پلیټه یا 5 پلیټه مال واستوئ یا کنټینر، نو تقسیم بندي وکړئ. هلته سپلایر ته ووایئ چې مثال زما 10% شپینګ لندن امریکې ته او 10% مکسیکو او 10 امریکې ته وکړئ. نو په دې ترتیب باندې تاسو یو کشور کې اکاونټ خلاص کړئ او تر څو 2 سټورونه تاسو ته هم نور درکړئ. خو مثال یو نفر وغواړي چې په اروپا کې اکاونټونه خلاص کړي په مختلفو هیوادونو کې، نو یې وغواړي چې مثال په برازیل کې خلاص کړي، نو هلته به پاسورډ کې به لیکي مثال امازون سیلر اکاونټ ډاټ کوم ډاټ بی آر به لیکي، صحیح ده. مثال که یو نفر وغواړي چې په یوکې کې خلاص کړي یا انګلستان کې، نو هلته به چې لیکي CO ډاټ UK
په دې معنی به تاسو په یو کې انګلستان کې اکاونټ خلاصوئ، په دې به کلیک کوئ. نو لومړی چې هر یو صفحه تاسو ته خلاصه شو په همدغه ورته لیکنه کې تاسو به کلیک کوئ او بیا څنګه چې اکاونټ جوړیږي او څنګه بیا موږ کلیکینګ کوو، کومه پروسه موږ انتخابو، هغه به تاسو د دې نه بعد اکاونټ جوړولو کې ښیم. صحیح ده؟ دلته تاسو ته صرف روښانه کوم چې په کوم ملکونو کې تاسو غواړئ اکاونټونه خلاص کړئ، په همغه ملکونو کې کولی شئ په دې ترتیب باندې تاسو پسوند ورکړئ تر څو په غلط کشور کې هیواد دغه کې مثال هیواد کې خپل حساب خلاص نه کړئ یا سټور خلاص نه کړئ. صحیح ده؟ ښه مثال که یو نفر غواړي په جرمني کې اکاونټ خلاص کړي، نو einfach مثال نورمال په اسانه ترتیب ډي ای به لیکي. صحیح ده؟ دوچلند. نو چېرته مثال یو نفر غواړي په فرانسه کې خلاص کړي اکاونټ، نو هلته به اف آر لیکي. صحیح ده؟ که مثال یو نفر غواړي په ایټالیا کې خلاص کړي هلته به آی ټي لیکي. صحیح ده؟ که مثال یو نفر غواړي په سپین کې خلاص کړي، صحیح ده، سپین کې یا نیدرلینډ کې که غواړي مثال د سپین مخفف یا ډومین یا پاسوند ای اس دی، او د نیدرلینډ کې که یو نفر غواړي هلته خلاص کړي اکاونټ، نو هلته به ان ال لیکي، ان ال لیکي، په دې باندې نوځي او سټور به خلاصوي. که یو نفر غواړي سویډن کې خلاص کړي اس ای به لیکي. که یو نفر غواړي چې په پولنډ کې اکاونټ خلاص کړي د امازون هلته به اف پی ال لیکي. که مثال یو نفر بل غواړي چې مثال ترکیه کې اکاونټ خلاص کړي هلته به کام ډاټ امازون سیلر اکاونټ ډاټ کام ډاټ ټي آر به لیکي. صحیح ده؟ بعضې کشورونه دوه پسونده خوري، دوه ډومینه دغه کوي اخلي. صحیح ده؟ که یو نفر غواړي چې مثال په دوبۍ کې اکاونټ خلاص کړي نو هلته به لیکي په ساده ډول مثال امازون سیلر اکاونټ ډاټ ای ای به لیکي. صحیح ده؟ خو مثال که یو نفر غواړي په سعودي عرب کې اکاونټ خلاص کړي هلته به اس ای لیکي. که یو نفر غواړي په انډیا کې خلاص کړي آی ان به لیکي. او که یو نفر غواړي په جاپان کې خلاص کړي نو هلته به بیا دوه پسونده ورکوي سی او ډاټ ژ پی به لیکي. صحیح ده؟ نو کولی شي په دې باندې سټور خلاص کړي. مثال که یو نفر وغواړي چې بل کوم کشور موږ نه مهم پاتې شو، چین. که یو نفر غواړي په چین کې اکاونټ خلاص کړي د امازون نو هلته به سی ان لیکي، سی ان به لیکي. که یو نفر غواړي په آسټریا کې یعنې په ویتریش کې خلاص کړي نو هلته به لیکي امازون سیلر اکاونټ ډاټ کام، دا دوه پسونده خوري، ډاټ کام ډاټ ای یو به لیکي. نو په ویتریش کې به اکاونټ خلاصوي. مثال که یو نفر غواړي په سنګاپور کې اکاونټ خلاص کړي هلته به اس ګی لیکي، جی به لیکي. او که مثال یو نفر غواړي په ایرلینډ کې په ایرلینډ کې اکاونټ خلاص کړي نو هلته به امازون سیلر اکاونټ ډاټ آی ای به لیکي. صحیح ده؟ که یو نفر غواړي بل کوم کشور موږ نه پاتې دی مهم، ایجپت. که یو نفر غواړي مثال په مصر کې یا ایجپت کې اکاونټ خلاص کړي هلته به ای جی لیکي. صحیح ده؟ نو انشاءالله کوم داسې بل مهم کشور به موږ نه پاتې نه وي. نو که چېرته م اکاونټونه جوړول زه دا ټول نوټ کوم تاسو ته او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم. تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ او بیا په اسانه طریقه باندې تاسو ننوځئ او اکاونټ مو خلاص کړئ. صحیح ده؟ مثال زه اوس غواړم په امریکا کې اکاونټ خلاص کړم نو زه به څه شی لیکم؟ صحیح ده؟ امازون سیلر اکاونټ ډاټ یو اس ای به لیکم. صحیح ده؟ نو زه اوس ریسرچ کوم، دغه دی راغی ویلکم ټو امازون سیلر سنټرال. موږ دلته لیکلی شو مثال امازون سیلر سنټرال، په دې ځای کې سنټرال ډاټ کام، په دلته موږ مثال لیکلی شو امازون سیلر سنټرال ډاټ کام. په دې معنی هم موږ ننوتلی شو په امریکا کې اکاونټ څنګه کوو؟ خلاصولی شو. صحیح ده؟ زه اوس نوځم او اکاونټ خلاصوم. زه اول یو پروسه ګورو چې د دې پلان څنګه دی.
دلته به پلان ته راشو، ایکسپلور پلانس، دلته به وګورو. ښه، دلته لکه څنګه چې تاسو ته ما په لومړۍ ویډیو کې ریکارډ کړې وه چې موږ دوه ډوله موږ اکاونټونه په امازون کې شو جوړولی، چې یو انډیویژوال دی او مثال موږ نه روپۍ نه چارج کوي، خو اوس په 2025 کې 9.90 سنټه په اروپا کې مثال چارج کوي، په امریکا کې هم شاید چارج کړي، او اسیایي ډېر کشورونه دي چې هلته 1 روپۍ تاسې نه چارج کوي د میاشتې. صحیح ده. او پروفیشنل اکاونټ چې دی نو بیا $9 دي، د همغه فکس ریټ یې دی د میاشتانه پیسې. نو تاسو که په لومړیو کې انډیویژوال خلاص کړئ تر څو چې ستاسو مال پیک کېږي او لیږل کېږي، نو تاسو بیا کولی شئ د یو میاشتې پیس نه ځان وژغورئ او په ساده راحتۍ سره تاسو بیا پروفیشنل ته هلته په یو کلیک باندې کولی شئ چینج یې کړئ. یعنې لکه څنګه تاسو ته ما په اوله ویډیو کې پوره توضیح درکړې وه، نو په لومړیو کې تاسو کوشش وکړئ چې انډیویژوال خلاص کړئ. نو زه په انډیویژوال کلیک کوم، دلته نوم ورکوم، مثال ادریس. ښه، ادریس سلارځی ځای، دلته به ایمیل ادرس ورکوم. ایمیل ادرس به زه د چینل هغه ورکوم، امازون پښتو کورس بیا @gmail.com. ښه، نو دا به ورکوم. دلته به یو پاسورډ وټاکم، را به شو مخکې ولاړ شي. دلته ماته یو ویریفیکیشن راځي، هغه به زه ورکړم. ویریفیکیشن یعنی او پی ټي کوډ چې دی، او پی ټي نه مطلب ون ټایم پاسورډ. صحیح ده. نو دا به دلته ورکړئ تر څو 9.90 یواتیا او بیا 43. نو دا چې کله ورکړه زموږ لومړۍ صفحه به څنګه شي، کامپلیټ شي. نو دلته وایي تاسې نمبر ورکړئ، یو شي ته متوجه اوسئ. څنګه تاسو ته ما لومړۍ ویډیو کې ریکارډ کړې وه چې ایمیل هم باید داسې خاص واوسېږي چې مطلب ډېر ایمیلونه ورته نه راځي، او نمبر مو هم داسې یو خاص نمبر اوسي چې ډېر نمبر ورته ډېر زنګونه یې میسیج ورته نه راځي. صحیح ده. نو دلته به زه دغه ورکوم، دلته به زه یو نمبر ورکوم خپل، هغه باید تاسو ته روښانه نه شي. باقي به یې نمبر هم کانفرم کړو تر څو موږ مخکې پروسې ته لاړ شو. او پی ټي موږ ته راغله، وبه لیکو دلته څه شی 1.80 بیا 922 او باقي بیا اخره کې 9. نو دا به موږ کانفرم کړو. ښه، دلته به سټارټینګ واخلو، ویلکم ټو سیلینګ ویت امازون. ښه، موږ به دلته سټارټ والو، بلې صفحې ته به لاړ شو. په همدې شکل اکاونټ جوړېږي. ښه، دلته یې لیکلي دي سټیپ نمبر 1 ویر از یور بزنس رجسټریشن. مثال ته بزنس ته کوم ځای نه راجستر کې، نو زه به ورته یم جرمني انتخاب کوم چې زه د جرمني نه راجستر کوم. ښه، نو دلته به تاسو هغه کشور انتخابوئ چې کوم کشور کې مثال تاسو خپل ژوند کوئ. زه به سیف اینډ کنټینیو وهم. دلته به دویم سټیپ کې موږ ته ویلي دي what type of business do you have. نو زه به دلته به تاسو بیا انتخاب کوئ نورمال انډیویژوال. صحیح ده. دلته چې انډیویژوال انتخاب کو
نو دې ځای کې به خپل نیم ولیکئ، نوم. مثال لیکو ادریس، دلته به لاست نیم کې به چې ولیکو سلارزی به وکړو، بیا به سیف اینډ کنټینیو به ووهو. ښه دا 2 سټیپه مونږ کمپلیټ کړه، لکه څنګه چې دلته تاسو ګورئ. او کوم مسټیک درنه پکې شوی نو په دې ایډیټ باندې کلیک کولی شئ، هغه مسټیک ځان ته حل و فصل کولی شئ. صحیح ده؟ نو راځو چیرې ښه بل سټیپ ته. دلته ګوره روښانه کېږي. زه مثال جرمني کې یم، دلته څه شی موږ ته نوټ کړه، روښانه یې کړه. ښه as individual from Germany you will be needs. ښه یعنی موږ د جرمني نه د یعنی خپل کاروبار راجستر کوو، نو دلته موږ نه د جرمني پاسپورټ یا د دې ځای ریسیډنس یا ګورنمنټ ایشو کوم هر څه چې مثال قانوني اسناد هغه به موږ دوی ته اپلوډ کوو تر څو موږ ته اجازه راکړي او اکاونټ څنګه کوو خلاص کړو. صحیح ده؟ ښه ځو مخکې سټیپ ته. آی ایم اګري، نو دا چې دی د دوی پریویسي ده بای کلیکینګ. دا د دوی پریویسي ده چې کوم مسټیک یعنی کوم ستونزه موږ نه وشي، نو دوی الریډي موږ نه امضا یعنی یې څه کړې تاییدي موږ نه اخیستي. نو دلته سیو اینډ کنټینیو ووهو، اګري. زو بل سټیپ ته موږ ته اخرنۍ دغه خلاص کړه، صفحه خلاصه کړه. صحیح ده؟ نو دلته موږ ته ویلي دي چې کنټري آف سیټیزنشپ یعنی هغه کشور تاسو انتخاب کوئ په کوم کشور نه تاسو یعنی مثال قبولي لرئ، یعنی کوم کشور کې اوسیږئ، یعنی کوم کشور مثال د دې هدف دا د سیټیزنشپ چې مثال په کوم کشور کې اصلي د کوم ځای څخه یاستئ. صحیح ده؟ نو دلته به زه افغانستان انتخاب کوم. ښاغلی افغانستان چیرې دغه دی. ښه دا مې انتخاب کو. نو دلته به ښه کنټري آف برډې، دلته به بیا زه افغانستان انتخاب کوم. ستاسو د پیدایښت کال هیواد به انتخاب کړئ. په دې کې په دې دوه دغه کې به هغه هیواد ولیکئ چې په کوم هیواد مربوط یاستئ اصلي کې، او کوم هیواد کې پیدا شوي یاستئ همغه به ولیکئ. نو زه به دلته ولیکم، خپل ډیټ آف برډ به ورکړم او د پیدایښت کال به ورکړم. صحیح ده؟ او دلته یې لیکلي دي مثال ریسیډنس ادرس، یعنی کوم کشور کې چې زه اوس اوسېږم د هغه کشور ادرس به زه ورکوم. صحیح ده؟ نو دلته به ادرس زه ورکړم، تیار پکې نوټ دی، دا به زه کلیک کوم، دا به نوټ کوم. نو دلته به زه ورکړم، بیا دلته موږ نه پوښتنه کوي نیشنل آی ډي کارډ نمبر، دغه آی ډي کارډ نمبر به زه ورکړم او بیا به څنګه وکړم نیکسټ باندې به کلیک وکړم. ښه نو په دې اخري صفحه کې موږ یو سټیپ مخکې ورسوو چې هغه د سیلر انفارمیشن دی، دویم د بیلینګ دی لکه د بینک حساب به زه جمع کوم، سټیټمنټ، دریم چې دی سټور نوم به غوره کوم، او څلورم چې دی هغه ویریفیکیشن دی. ویریفیکیشن مطلب هغه چې مثال یعنی زه به آی ډي کارډ یا پاسپورټ لاس کې نیسم او هغه کمرې ته به سکین کوم تر څو مثال دا معلومه شي چې دغه مثال ادریس سلارزی د اکاونټ خپله یعنی جوړی او دا خپله مشخص خپله دی او په همغه کشور کې دی او همغه اسناد لري چې کوم یې موږ ته سبمیټ کړي دي یا یې موږ ته په ګوته کړي دي. صحیح ده؟ ښه نو کنټینیو به ووهو. دلته یې موږ ته لیکلي دي چې هغه هیواد موږ ته په ګوته کوي چې د کوم هیواد موږ ته دغه بینک سټیټمنټ جمع کوئ، نو هغه هیواد به دلته ته په ګوته کوئ. زه به سرچ بار کې ولیکم. ښه موږ هغه انتخاب کوو. نو دلته موږ ته وایي تاسو سره کوم بینک دی، د کوم بینک اکاونټ لرئ. نو زه به هغه بینک دلته په ګوته کوم چې د کوم بینک اکاونټ موږ لرو. زه ورته دغه دی ښه امریکن ایکسپریس. ښه دا ورته موږ په ګوته کړو. بیا دلته مثال موږ نه د اکاونټ نمبر غواړي، بی آی سی نمبر یې دی چې د اکاونټ په شا باندې لیکل شوی دی. دلته بیا زه تاسو ته روښانه کوم.
داسې دې ته بی آی سی وایي مثال، او دا ایبان دی مثال، دا ایبان نمبر دی، او دلته چې دی دلته بیا ریپیټ کوئ د همغه ایبان نمبر، او بیا به څنګه کوئ اوکې کوئ بیا، او مخکې پروسه به تاسو ته سټارټ کېږي. اکاونټ د هغه موږ ورکړه انفارمیشن، نو موږ د سټور نیم خوښوو. د سټور نیم دپاره مثال د دکان نوم دپاره یو ساده یو نورمال یو ښکلی نوم انتخاب کړئ، تر څو مثال په اسانۍ سره یو څوک وکولی شي د هغه نوم په لیدو باندې یعنې ښه احساس وکړي. صحیح ده. او په بله پروسه کې یعنې د بینک انفارمیشن موږ ورکړه هر څه، د سټور نیم غوره کوو، او دلته کې چې کوو ویریفیکیشن، یعنې لکه څنګه ما تاسو ته د ویریفیکیشن په اړه وویلې چې ویریفیکیشن په دې ترتیب دی. نو مثال خپل آی ډي کارت به ځان سره ونیسئ، سکین کېږي او د مخ خپل د قوارې نه دی د دې سر به ښکته جیک کړي، بیا به یو سیټ ته کړي، ښي سیټ او چپ سیټ ته به داسې تاو کړي تر څو ستاسو په ویریفیکیشن وشي. نو همدغه یعنې ډېر ساده پروسس یې نور پاتې دی. دا چې ما آلریډي خپل اکاونټ اسناد جمع کړي دي او زموږ اکاونټ خلاص شوی دی، یعنې پروسې هم کمپلیټ شوی دی د امریکې، زموږ اکاونټ اوپن شوی هم دی. خو دا تاسو ته چې ما اوس کومه ویډیو پې ریکارډ کړله، دا تاسو ته صرف د ویډیو د ریکارډ په خاطر ما د خپله پروسه تاسو ته دلته روښانه کړه چې په دې ترتیب باندې به څنګه کوئ اکاونټ خلاص کوئ. دا چې دې ځای نه نور مخکې نه ځو، په دې خاطر نه ځو چې زما خو یې آلریډي یو اکاونټ جوړ شوی دی، پرون بله ورځ اوکې شو په خیر. نو اوس بل اکاونټ ته اړتیا نشته چې په امریکا کې جوړ کړو. صحیح ده. نو انشاءالله دا ډېر نورمال سټیپونه دي او راحته دي، یعنې نور دونه څه پکې نشته دی. نو باقي تاسو کولی شئ د خپل هم پروسس کې که بیا هم چېرته ستونزه پیدا شوه یا کومه بله کیسه وه، نو تاسو موږ سره د ایمیل له لارې یا د کامنټ سیکشن کې موږ ته خپل ستونزه ووایئ یا میسیج پرېږدئ. انشاءالله تاسو ته به موږ مرسته وکړو تر څو د ستونزې نه څنګه شو ستونزه حل و فصل کړو. انشاءالله زه سره یم، ټینشن مه کوئ، او زموږ یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ، لایکس یې کړئ، کمنټس هم وکړئ، خپل نظر هم موږ ته پرېږدئ او له موږ سره پاتې شئ. انشاءالله تاسو به ماسټر آف چیسئ امازون. او انشاءالله نه تنها دلته په دې یوټیوب چینل کې موږ یوازې د امازون په اړه زده کړې ورکوو وغیره، داسې ډېر څه دي موږ سره، دا چې موږ په پیسو ځان ته راجمع کړي دي او جذب کړي هم دي او زده کړي هم دي. خو ولې دلته به تاسو ته فري رایګان عمومي پښتنو قوم ته دا رایه کېږي. انشاءالله پښتانه به استفاده کوي او په خپو به ودرېږي په خیر سره، او هر ځوان به واقعا یعنې د ځوانۍ لقب وګټي. ځوان یعنې فوق العاده پرفیکټ ټیټ، یعنې ځوان هغه ته ویل کېږي ښه ټیټ ګاډی ولري، ښه ټیټ کور ولري، ښه ټیټ ذهن ولري، ښه فوق العاده رفتار او کردار ولري، ښه کاروبار ولري. دې ته خو یعنې زما د نظره ځوان داسې او داسې یعنې سس پوس هغې ته ځوانان څنګه شو نه شو ویلی. نو دغه ویډیو نوره پای ته رسوم، په خدای مو سپارم. او ویډیو ډېره اوږده شوله، هیله ده چې خلق مو په تنګ شوی نه وي. انشاءالله له موږ سره پاتې شئ چې ډېر څه زده کړئ. د خدای په امان، ښې چارې ده.